ملا قلی بازار د دشتیارچي ولسوالۍ یو له مهمو ګڼ نفوسو بازارونو څخه شمیرل کېږي چې اوسیدونکي له دشتیارچي وروسته په د ښارګوټي کې خپلې اړتیاوې پوره کوي. د دشتیارچي ولسوالۍ د ښاروالۍ ادارې مسؤلینو په یوه تازه اقدام کې د څه باندې 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د دغې ولسوالۍ ملا قلی بازار د ویالو اساسي رغولو چارې پیل کړې. هدف پروژه با خاطر این است که جوچه هایی که دو طرفه بازار جور می شود که آبی که در سرایا و در دموری دکاکین جمع می شود آب باران و بارندگی هم خارج شود با واسطه امی جوچه ها. کوم پروژه چې ملا قلی بازار تطبیقیږي د جوچو دا 14 متره اوږدوالی لري او مشکلات دې قدر تطبیقیږي دا بازار روان او بند دروشتي جوچې وي بند وي بازار بند او بند دروشتي کله شو بازار وسو باران بوس بازار کې او به خټ به جنجال وو خلته مشکلات متوجه د بازار د خلکو مشکلات په خاطر باندې نو دغه بودیجه د تقریبا 2 میلیون بودیجه مو ځانګړې کړې ده د دې لپاره د خلکو مشکلات حل شي او د خلکو ورور مبر لارې آزاد شي. د دغه سیمې اوسیدونکي چې د تیرې ادارې پر مهال له رغنیزو پراختیایي پروژو بې برخې وو اوس وخت دی چې د اسلامي امارت سیمه ییزو مسؤلینو ورته ځانګړې پاملرنه کړې. در اینجا مشکلات زیاد بود. یگانه مشکل زیادی من اینمی از او بوده چون که او جمع میشد هر مریضیه و هر تکلیف مردم در اینجا بسیار مشکلات زیاد داشته بودن. الحمدلله با فضل الله بسیار خوش هستیم که اینجا جویچه جور میشه. از همشهریان خود تقاضای همی است که مسئول خودشان در وقت خود تحویل کند که تا ښاروالي بتانند د نوي موارد پروژه بهتری را در راه بندازند. په ورته مهال د قراردادي شرکت مسؤل وایي چې د انجنیري له نورمونو سره سم به په ټاکلي وخت کې د یادې پروژې چارې بشپړې کړي. خوشحال هستم که در چوکات مجتمع شرکت‌های کلیوال گروپ یک پروژه مهم و اساسی را که ساخت جویچه‌های بازارک ملا قلی ولسوالی دشتیارچی می باشد آغاز کردیم. امیدوار هستم که این پروژه را با وجه احسن به پای اکمال برسانیم و از مردم در این زمینه خواهان همکاری هستیم. د دشتیارچي ولسوالۍ ملا قلی بازار کې داسې مهال د یادې پروژې چارې پیلېږي چې تر دې وړاندې د نږدې 1500 میلیونه افغانیو په ارزښت د یادې ولسوالۍ نږدې 20 کیلومتره سړک اساسي رغولو چارې هم پیل شوې وې.